حسن دې لمبې کوي خبرې ته، حسن دې لمبې کوي خبرې ته، ما باندې حملې کوي خبرې ته. دا چې خپل ښایست درته اور شوی دی، دا چې خپل ښایست درته اور شوی دی، څوک درته خیرې کوي خبرې ته. ما ته وایي چې څه پکې بدرنګه ده، ما ته وایي چې څه پکې بدرنګه ده، ځان له پې جرګې کوي خبرې ته. یا دلکشه زړه مې مین شوی دی، یا دلکشه زړه مې مین شوی دی، ټوله شپه ټپې کوي خبرې ته. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونو کې مونږ ګروزو شاعرانو پسې هغوی سره مرکې ریکارډ کوو، هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو او هغوی نه د خوند او رنګ شعرونه اورو. په دغه لړ کې نن راغلي وو د غازي نادان صاحب خواله راغلي خو موقع نه پیدا الو. نن را سره دلته ملاقات وشو د زبیر ساجد صاحب، دوی نه به مرکه ریکارډ کوو، د خوند او رنګ شعرونه به هم اورو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې ساجد صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دلکش صاحب ستاسو او ستاسو د ټول ټیم ډېره زیاته مننه چې موږ له مقرره کړه په دې خپل پروګرام کې او زموږ غږ تاسو ولس ته رسوئ. ستاسو ډېره زیاته مننه. زبیر ساجد صاحب دې کې شک نشته چې ډېر مینوال لرئ، خو د پیرزونې مینوال به مو په اول ځل باندې ګوري، هغوی سره خپل لنډ شنده پیژنګلو وکړئ. دلکش صاحب زما نوم سید زبیر شاه دی او تخلص ساجد کومه، د شهید بالا اوسیدونکی یم، په محله ګړي سیدان کې اوسیږم. تعلیم مې ډبل ایم ای دی، ایم ای اسلامیات او ایم ای پښتو، او دغه شانتي د مکې یو ملازم په طور باندې د استاد په حیث باندې خپل وظیفه ترسره کوم. د بی ایډ او ایم ایډ کورسونه مې هم کړي دي. په دغه بنیاد باندې نن سبا په یو پرایمري سکول کې ټیچر یم. سمه ده، ډېره ښه ده. ادب سره د څومره وخت نه تعلق ساتئ؟ ادب سره خو تقریبا د 1999 نه ما شاعري شروع کړې ده او په 2012 کې زما ړومبی کتاب د رڼا په تکل کې منظر عام ته راغلی دی، او اوس په 2018 کې زما بله نعتیه مجموعه د ستا د نور جلوې نظر په نوم باندې هم منظر عام ته راغلی ده او دغه سفر لا دوامداره دی. انشاءالله مخ په وړاندې به هم کار کوو. بل کتاب مې هم د چاپ په مرحلو کې د هغې نوم دی پلټون د خپل منزل یم، او دغه شانتې کار کوو. په نثر کې هم لیکل کوو. امیل مجله د هغې دپاره خپلې ارټیکلې لیکو، مقالې په هغې کې چې چاپ کېږي زما وخت په وخت باندې کار کوو. سبا دا راته هم واضحه کوي چې د پښتو په ادب په دې پیړۍ څوک استاز لرئ، زده کړې مو چا نه کړي دي او که نه؟ استادان خو زما ډیر دي، چې کوم کتابونه دي هغه هم زما استادان دي. دغه شانتې ادبي بنډارونو کې ډېرې زده کړې مونږ کړي دي، خو په بنیادي طور چې کوم زما د استاز دی د هغه نوم دی مولانا فضل هادي عابد صاحب، هغې نه ما ډېره زیاته زده کړه کړې ده، او د نعت چې کوم فن دی هغه ما هغې نه زده کړی دی. او نور بیا دغه شانتې کالج ته لاړو، هغې کې پروفیسرانو او لیکچرارانو هغې سره چې کوم دی ناسته وشوه او هغې نه هم ډېره زیاته زده کړې ده. سمه ده، خبرې به هم کوو، شعرونه به درنه هم اورو. مینوال بور کېدو ته نه پرېږدو، څه به را سره شریکوئ؟ بس شعرونه به در سره شریک کړو. د غزل نه وړاندې خپلې مور بیبي ته یو 2 شعره ډالۍ کومه چې ته چې وي نو ژوندون څومره معنه خیز و، ته چې وي نو ژوندون څومره معنه خیز و، ته چې لاړې ژوندون لاړو بې معنې شو. او هغه څوک چې زړې تا باندې راغونډو، هغه څوک چې زړې تا باندې راغونډو، هغه څوک وګوره څومره بې اثرې شو. ډېر ښه دی. او غزل دی مطلب ده چې اشنا کنه اشنا په زړګي ویشت، چې اشنا کنه اشنا په زړګي ویشت، لیدو خوب مې چا بیګا په زړګي ویشت. او دا چې مخ باندې د اوښکو مې کتار دی، دا چې مخ باندې د اوښکو مې کتار دی، پېښور مې چا رسا په زړګي ویشت. ډېره مننه. دا چې مخ باندې د اوښکو مې کتار دی، پېښور مې چا رسا په زړګي ویشت. او لیلا توره و د رنګه خو مجنون یې، لیلا
توره و د رنګه خو مجنون یې د سپین زړه سپینې رڼا په زړګي ویشت ډېر ښه دی. او شعر دی چې چا کې صبر نشته نن په خپله برخه چا کې صبر نشته نن په خپله برخه هر سړی زما زما په زړګي ویشت. ډېر ښه دی. او مکتې شعر دی چې یو خو نه دی چې شمار که مساجده یو خو نه دی چې شمار که مساجده بلا ډېر زبیر شاه په زړګي ویشت. ډېر ښه دی. ساجد صاحب حد مو کړی دی په کوم سم باندې ډېر زیات کار کوئ؟ غزل، نظم، چاربیته څه شي له توجه زیاته ورکوئ؟ یاره زما چې کومه ړومبنۍ مجموعه نو هغې کې ما په هر یو صنف باندې تبازمایي کړې ده او هر یو صنف ما خپل کوشش کړی دی او زما ملګري وایي چې تاسو په هر یو صنف باندې ښه کار کړی دی. خو زما یو شعر دی چې هر یو صنف مې زده دی په ادب کې هر یو صنف مې زده دی په ادب کې خو زبیر ساجد په نعت باندې مین یم. نو نعت زما خوښ دی د خوښې صنف مې دی. نعت زه ډېر لیکمه او نور غزلې مې هم لیکلي دي. نظم هم زما ډېر خوښ دی. نظمونه هم ما ډېر لیکلي دي او دغه شانتې اوس نن سبا وخت کې غزل ډېر لیکم. سمه ده. ښه خبره ده، د خوښې خبره ده چې تاسو په نعت باندې ډېر زیات لیکل کړي دي یا مو دا د خوښې سمت دی او خوشحاله خو په دې ځکه شومه چې را روانه روژه ده او غواړم چې د یو نعت هم ریکارډ کړم، مینهوالو ته یې ډالۍ کړو. نو نعت به درته په ترنم کې بیا وویمه. یو په دوه شي. نو نعت دی چې پکې چغار د بلبلانو هر سحر دی دا د مدینې د نبی در دی دا د مدینې د نبی در دی. خالق مونږ ورله بوزه شعرونه وایم د ډېر سوزه زړګیه دلته کې ډېر روزه. خالق مونږ ورله بوزه شعرونه وایم د ډېر سوزه زړګیه دلته کې ډېر روزه. دلته آرام کوي روزه کې مې دلبر دی دا د مدینې د نبی در دی دا د مدینې د نبی در دی. ګل ترېنه پاڼو کې پټېږي نمر سپوږمۍ ترېنه شرمېږي په مدینه رحمت وریږي. ګل ترېنه پاڼو کې پټېږي نمر سپوږمۍ ترېنه شرمېږي په مدینه رحمت وریږي. رڼا د نور د ټول جهان په منور دی دا د مدینې د نبی در دی دا د مدینې د نبی در دی. زاری د سپین ښکلي رخساره د مدینې د جلوه داره په انبیاو کې نامداره. زاری د سپین ښکلي رخساره د مدینې د جلوه داره په انبیاو کې نامداره. هر یو عاشق یې سپینلی په سپین بشر دی دا د مدینې د نبی در دی دا د مدینې د نبی در دی. زبیر ساجد شاہی بالا کی اوسیږي ستا په مشغله کی عمر می تیر شو تمنا کی ستا خوږ دیدن راله د هر څه نه بهتر دی دا د مدینې د نبی در دی دا د مدینې د نبی در دی. سبحان الله. اشعار هم د کمال لی، آواز د لهم د الله پاک د کمال لر کړی دی او الله دې وکړي چې ستاسو حافظه دغه شان دې برقراره پاتې شي او دغه شان نور لیکلو کوي، نور ټکي راغونډ کوي، پښتنو ته یې ورسوئ. ایاز فضل داودزی زموږ د دې پیج ایډمن دی، هغه ګرځي شاعرانو پسې ادیبانو پسې هغوی سره مرکې جوړوي، ناستې ورسره برابروي. دغې قدم ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ د دې قدم ته زه ډېر په دروند نظر باندې ګورم. دا ډېر ګران کار دی، دا ډېر ښه کار دی. دغه شاعرانو د دې اواز راوچتولو او هغه خپل ولس سره معرفي کولو دا ډېر د ستاینې خبره ده او زه د دې
کار ته او د زیار ته ډېر په دروند نظر باندې ګورم. الله پاک د دې له همدغه شانتې نوره ترقي هم ورکړي چې دې دغه د پښتو ادب خدمت وکړي. پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده، دا زموږ د زده کړې ذریعه ده. ژبه یو نعمت دی او د نعمت په باره کې به خدای پاک تپوس کوي. نو دی تر خپله وسه پورې تر خپله حده پورې خپله غاړه خلاصوي او الله پاک دې دې له بری ورکړي او الله پاک دې دې استقامت نصیب کړي. زبیر ساجد صاحب، په اخره کې هغه شاعران کم شاعران چې د کرښې نه ښکته شوي دي، غیر مایلي شاعري کوي، هغوی ته پیغام ورکړه، بیا به درنه اجازت غواړو. نو بس هغوی ته زما دغه پیغام دی چې دغه شاعري چې کوم په ولس کې بېراروي پیدا کوي او هغوی چې کوم دی په ښکته باندې بوځي، د هغوی ذهني سطح غورځوي، نو دغه شاعري نه ده پکار. شاعر چې کوم دی د ډېر لوړ مقام دی، ځکه چې خدای پاک ورته تلامیذ الرحمن ویلی دي حدیث قدسي چې ان الشعر من الحکمت، داسې حکمت شعرونه چې کوم دی شعر بېشکه وي په شعر کې چې کوم دی حکمت وي. او الشعراء تلامیذ الرحمن، دا شاعران چې کوم دي د الله پاک شاګردان دي. نو دغه شاعران چې کوم د نښې نه ښکته دي، دا هغه شاعران نه دي. هغوی دپاره بیا بیل حکم دی چې الشعراء کلام النار، دا به د دوزخ خشاک وي. نو دغه شاعري نه ده پکار. په کار خو دغه شاعري ده چې هغه ولس کې بیداري پیدا کړي، د هغوی ذهني سطح راوچته کړي او د هغوی اصلاح وشي په هغې باندې. نو زما خو دغه پیغام دی چې غلطه شاعري یا چې کومه پاتې شاعري ده یا هغه په ولس کې چې کوم دی دغه پیدا کوي، خرابوالی پیدا کوي یا منفي اړخ ته چې کوم دی ولس بوځي، نو دغه شاعري نه ده پکار. مننه زبیر ساجد صاحب، موږ له پروګرام کې وخت راکو، ډېره مننه ستاسو ډېره مننه، ستاسو د ټول ټیم ډېره مننه، د ایاز صاحب ډېره مننه چې تاسو موږ له وخت راکو او الله پاک دې ستاسو ډېر قدر وکړي. ډېره مننه، ډېره مهرباني. جی ګرانو کتونکو، دا و زبیر ساجد صاحب چې تاسو ته د خوند او رنګ شعرونه هم واورېده او ډېر ښایسته او ډېر مزېدار نعت هم ته هم موږ ریکارډ کړو، تاسو واورېده، خوندونه هم ته اخیستي وي. انشاءالله بل پروګرام کې بیا ملاقات کېږي. تر هغې چې چېرته یې ښاد، آباد او بریالي اوسئ.